إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. زما د اسلام معزز او عزتمند ورونو د خطبه شروع چې مؤمن لره په مصايبو تکالیف او کړهونو باندې پریشانی نه د پکار راځي چې د خپل جون د محمد صلی الله علیه وسلم د جون زندګۍ سره پرتله کو. هغه څوک چې د الله دوست دی او د الله خلیل دی په انسانیت کې بهترین شخص دی. د هغې په جون کې ډېر کړهونه پریشانۍ او غمونه د خپل غمونو علاج مشکلاتو علاج په دې باندې کول چې د محمد صلی الله علیه وسلم کړهونه تکالیف او مشکلات را یادول. مؤمنانو په ژوند زندګۍ کې سخت مصیبت او غم او پریشانی دا وي چې یو څوک ستا په عزت باندې داغ ولګوي او په تا باندې یو مهر او ټاپه ولګوي او دغه خبرې په ټولنه کې او معاشره کې خورې شي. د محمد صلی الله علیه وسلم په عزت باندې مؤمنانو داغ لګېدلی نو ته ولې خفه یې کو یو څوک تا پسې خبرې کوي، که یو څوک ستا سپکه بیانوي، که یو څوک تا باندې مختلفه قسمې ټاپې لګوي چې لکه پلانې زانی دی، پلانې غل دی او پلانې خائن دی او پلانې جاسوس دی او پلانې دا دی او پلانې دا دی. په دنیا کې قسم قسم خبرې به د تا پسې کېږي، ولیکن هغه څوک چې یو پاک شخصیت دی محمد صلی الله علیه وسلم د هغې پاکه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د مؤمنانو مور او د هغې قیمتي پلار ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه چې دا د علماو اتفاقی مسله ده چې وروسته د محمد صلی الله علیه وسلم نه بهترین شخص هغه ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی. منافقان راولګېدل او په عایشه رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه ولګوله او دا یو ورځ نه یو جمعه نه تر میاشته پورې دا خبره چلېدله. د رسول الله پریشانی په دې کې وګورئ، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پریشانی وګورئ چې د هغې په لور باندې تهمت لګېږي او نور د مؤمنانو هغه چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت دی د هغې غم او در او فکر دا حس کوي. تاسو خو نن یو څوک وایي چې هلکه ستا ښځه بدکاره ده او پلاني سره لیدل شوې ده، نو یو سړی به خوب ونه کړي، خوراکونه او خوبونه او لذتونه به هېڅ خوند ورنه کېدی انسان ته. که د یو چا په لور باندې داغ ولګي چې هلکه ستا لور د پلاني سره لیدل شوې ده او دا خبره په دې ټولنه کې خوره شي او هر سړی بدرګه کوي، نو مؤمنانو د مؤمن به څومره تکلیف او څومره پریشانی. یو سړی چې پاک دی، مجرم نه دی او ګناهګار نه دی او یو سړی تهمت لګي په تا باندې، نو دا څومره غم او درد دی. مؤمنانو قصه داسې ده او د قصه ده په هغې کې ډېر خیرونه دي، الله روزت آیاتونه راولېږل به او ډېر قیمتي فایدې او خیرونه پکې دي، هغه به بعضې منځ کې ذکر کوو. د محمد صلی الله علیه وسلم قانون دا او عایشه رضی الله تعالی عنها خپله دا قصه بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله سفر ته ته نو په سفر کې به یې خپله یوه بیبي یا دوه بیبي به د ځان سره ملګرې کولې او دا قانون دی باید چې مؤمن یو اوږد سفر کوي او یو چیرته ځي نو ضرور د خپل اهل او بیبي د ځان سره بوځي. په دې کې ډېر حکمتونه و مؤمنانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله بیبي ولې د ځان سره بوتلله. د دې یو حکمت دا و چې په سفرونو کې خپل اهل او بیبي د ځان سره ملګری کول د تطهیر القلب او نفس دپاره. کله چې یو سړی ځوان وي او مسافر شي او دارنګې په سفر کې کله زنانه باندې نظر ولګېږي نو د سړي ذهن او دماغ د دې سره خرابېږي، نو داسې پریشانی علي. نو محمد صلی الله علیه وسلم د دې دپاره د خپل اهل د ځان سره بیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا نظر احدکم وفي روایت اذا بصر احدکم
وایي کله چې یو تاسو یو تن یو زنانه ته وګوري مسافري وي قسم قسم زنانه وي نو په دې کې خپل اهل ته دې واپس شي فلیرد الی اهله دا د خپل اهل ته واپس شي او هغه څه چې د هغه زنانه سره دي هغه ستا اهل هم سره دي خپل حاجت او ضرورت دې پوره کړي او مؤمن چې کله وي هغه د ذهن او د زړه صفا کولو لپاره ډېر خواري کوي داسې نه وي بعضې خلک ظالمان خلک وي چې بس په میاشتو کلونو باندې ورکي او د خپل ښځې د اهل او د بچو نه خبر نه وي او دارنګې د خپل ایمان او د دین غم هم سره نه وي بس کله په فحشاو کې او زیناونو کې او کله د ډمو سره او کله د ممیساتو سره تعلق او رابطه جوړ کړي د انسان په طبیعت کې الله خواهش اچولی دی دا خواهش په حلال ځای کې پوره نه کړی شي نه د انسان سوچ او فکر دا خرابېږي د دې وجې نه محمد صلی الله علیه وسلم قانون هم دا چې کور کې به یوازې نه پرېوته د خپل اهل او بیبي سره به پرېوته د دې وجې نه کله چې یو سړی ځان له پروت وي نو دې ته وسوسې شیطان نه چې شیطان یې ښکاره کوي زموږ خو عبادتونه هم نشته او ذکرونه هم نشته او تلاوتونه هم نشته چې یو سړی ځان له پروت دی اهل او بیبي ورسره نشته نه شیطان دې ته ډېرې وسوسې اچوي محمد صلی الله علیه وسلم قانون دا و امام بهقي او اثر راوړی د عمر رضی الله تعالی عنه ده وایي عمر رضی الله یو ورځ د شپې ګرځېده روانو په لاره کوڅه کې د خپل رعیت غم ورسره و صحابه داسې اوده خلک نه چې بس خوبونه یې کول او دارنګې د خپل رعیت د غم نه خبر نه و د هغې د حالاتو د فقر او د غربت نه خبر نه و عمر امیر المؤمنین خپل د شپې خوب نه کوي خو لیکن د مدینې په کوڅو کې ګرځي او د خپل رعیت احوال لټوي د مدینې کورونه چې و هغه زمانه کې داسې آبادۍ نه وي واړه واړه دیوالونه د یو کور څنګ ته تېرېږي او د دې کور نه د یو زنانه اواز راخېږي یو څو شعرونه د ځان سره زمزمه کوي مو وایي کله چې یو سړی ځان له پروت وي نو ختما انسان محرک دی یو څه به کوي زنانه د ځان سره دا شعرونه وایي چې تطاول هذا الليل واسود جانبه وایي دا شپه ډېره اوږده شوه کله چې جمعې شپه وي او اوږده شپه وي او زما دې بشترې چې دی د اړخ چې دی دا تور کو سړی چې ډېر پروت وي او ډېر دارنګې اوړي راوړي نه انسان پریشانه کېږي وارقني الله حبيب الاعبه او ما درمن کوي دا خبره چې زما دوست وي او زما ملګری وي او خاوند وي چې ما د هغې سره سات تېر کړی وی او د هغې سره مې ژوند زندګي تېر کړی وی خو لیکن دې زنانه کې ایمان و دین پکې وه تقوا پکې وه او دا وایي چې فوالله لولا الله قسم په الله که چېرته الله موجود نه وی او الله رویت او لیدل زما سره نه وی نتحرک من هذا السریر جانبه ما به د دې تخ نه خپل اړخ لرې کړی وی او زه به تللی وی چېرته به مې خپل حاجت پوره کړی وی عمر رضی الله دا شعرونه اوري راځي د حفصې رضی الله تعالی عنها کور ته امیر المؤمنین غافله نو د خپل رعیت د هرې نکتې لحاظ کوي دا کور دروازه نه ډبوي معلومات نه کوي چې دا شعرونه څنګه وی او څنګه دا خبرې کوي عمر رضی الله دا کور به نښه کوي معلومات یې کوي چې دا ښځه څوک ده څنګه دا شعرونه د ځان سره زمزمه کوي نو ورته ویل کېږي چې د دې خاوند مجاهد دی او جهاد ته تللی دی او دارنګې په مسافرنۍ کې دی ځکه دا شعرونه د ځان سره وایي عمر رضی الله زر د حفصې رضی الله کور ته راځي او هلته د هغې نه تپوس کوي چې یو زنانه د خاوند نه په لرېوالي کې څومره وخت صبر کولی شي هغه حیا کوي چې امیر المؤمنین ستا او د دې خبرو سره څه ضرورت هغه ورته وایي چې د امت حاجت دې ته پیدا شوی دی څومره وخت صبر کولی شي هغې ورته وایي چې 4 میاشتې او تر 6 میاشتو پورې یو زنانه خپل ذهن او نفس پاک ساتلی شي او فکر خاوند طرف ته نه راوړي عمر رضی الله سم دستي قانون نافظوي چې یو مجاهد چې جهاد ته ځي د 4 میاشتو نه به زیات وخت نه تېروي که لرې سفر وي 4 میاشتې به معسکر کې تېروي او یوه میاشت یو طرف سفر او یوه میاشت بل طرف ته سفر خو لیکن 6 میاشتو کې به ختما ځان کور ته رارسوي او دا د زنانه حق دی چې باید خاوند د خپل اهل او بیبي حقوق ادا کړي او داسې غافله انسان نه وي بعضې خلک تللی وي په مسافرۍ باندې دارنګې 10 کاله تېر کړي 8 کاله تېر کړي نو بیا هلته ګناهونه کوي او معصیتونه کوي او د الله نافرمانۍ او خلاف کوي مؤمن باید دی چې خپل اهل سره تل همیشه اوسي د هغې نه بغیر ضرورت نه لرې کېږي ځکه بیا د انسان ذهن او حافظه خرابېږي د سره عفت ته تاوان نسي او ایمان ته تاوان نسي سیر اعلام النبلاء سعید ابن المسیب رحمه الله واقعه راوړې ده سعید ابن المسیب رحمه الله درس ته ناست و درس کوي او ورځ شاګرد غایب شي تپوس کوي معلومات کوي شاګرد څه وخت بعد درس ته راځي تپوس کوي چې چېرته وی هغې ویلې چې استاذ اهل او بیبي مې وفات شوي د هغې تدبین په دفن کې او د هغې په تعزیه کې مصروف وم او اوس وزګار شوم د هغې نه رالم درس نو سعید ابن مسیب رحمه الله ورته وایي چې آیا د عفت دې څه هم کړی دی خو نه دی کړی
سید مصیب استاد د شاګرد ته وایي یو سړی ښځه مړه شي نو بیا ورته وایي چې آیا د ذهن د صفایي او د ایمان د جوړولو بې ته غم دې کړی دی او که نه دی کړی؟ هغه شاګرد ته وایي چې زه خو فقیر او غریب انسان یم او ما سره صرف 3 روپۍ دي، ما ته به څوک په 3 روپو باندې ښځه راکړي؟ سعید ابن مصیب رحم الله ورته وایي چې سبحان الله 3 دراهم لا تعف مسلمه، یو سړي سره 3 روپۍ دي او په 3 روپۍ کې یو سړی مسلمان او مؤمن عفت دا نشي حاصلولی. نو په دې کې سعید ابن مصیب ورته وایي چې نکاح ته د اراده شته نو څوک به ماته نکاح راکړي؟ اول سعید ابن مصیب شاګرد تعجب کوي. هغه سعید ابن مصیب چې باچا د خپل زوی دپاره ته لور غواړي هغې ته یې نه ورکوي، ولیکن زه غریب او فقیر انسان په جومات کې ناست یم او ما ته وایي چې زه لور درکوم. سمدستي خطبه وایي ان الحمد لله نحمده ونستعینه، او وایي چې زوجني فلانا، ما په نکاح باندې ورکړه پلاني ته پلانکۍ بدرهمین په 2 روپو باندې. مؤمنانو دا ایمان. اوس خو زناونه خلک په 1000 او 2000 او 3000 او 5000 روپۍ کوي. د نکاحونو حال وګورئ چې یو نکاح یو سړی په 4-5 لکه روپۍ نه کم نشي کولی. معاشره کې به زناونه فحشا بېحیانې او ګندګیانې به څنګه ختم شي او مؤمنان ځوانان به څنګه عفیف جوړ شي چې دا حال وي او دا رسمونه وي او دا رواجونه وي او یو 10 جرګې به ورپسې کې او بیا چې کله ولیمه وشي 2 کاله به صبر کې او 3 کاله به صبر کې او دارنګې جوړې به راوړي او دا به راوړي او دا به یې مهري او 3 او 4 تولې به سترې وي او دا به وي. مؤمنانو د الله نه ویرېږئ، د دې ځوانانو غم وکئ، فکر وکئ. پلار ته هم پکار دی چې داسې دی بچی ماشوم نه ګڼي چې لږه دا وړوکي پلار ته کو چېرته یو بچی سپین ږیری هم شي دا ورته ماشوم ښکاري. کله چې یو ځوان بلوغ ته ورسېده مؤمن پلار له پکار دی چې د هغې د ایمان او د عفت غم وکړي. داسې نه چې ساتلی او کلونه پې تېرېږي او هغه غریب ایمان او دین هغه هر څه خراب کړي بیا وروسته د هغې نه ته ورته نکاحونه کوه د هغې څه پیدا؟ کله چې یو ځوان بلوغ ته رسي باید د هغې دپاره د نکاح غم وکړی شي. درس ختمیږي، شاګر کور ته ځي، شاګر وایي چې ما سره 1 درهم پاتې شي، روژه ومه بازار ته لاړم په هغې باندې مې روژه ماتې ځان ته راوړ. باوستن کېږي، دروازه ټکېږي. څوک؟ وایي سعید ابن مصیب. زه په کلي کې وګرځېدم، نومونه مې سرچ کړل چې سعید ابن مصیب او زما کور ته راتلل. هغه څوک چې 40 کاله چا د جماعت نه بهر نه دی لیدلی هغه راځي او زما کور ته ولاړ. کوم سعید ابن مصیب؟ تعارف یې راته وکړ چې زه پلانکی یم. ما ذهن کې وسوسې ګرځېدلې چې شاید پښیمانه شوی. دروازه مې ښکلا وکړه، شاته د هغې نه یوه زنانه ولاړه ده په تور حجاب کې او ما ته وایي چې دا امانت دی، دا دې دروال. ولې زه د الله نه ویرېدم داسې نه چې د قیامت په ورځ الله ما سره حساب وکړي چې تا خپله لور یو ځوان ته ورکړې وه او یوه شپه پې داسې تېره شوې وه بې واده او دارنګې بې واده ژوند دې کوو، زه به الله ته څه جواب وایم؟ هغه ظالمان خلک چې 3 کاله 4 کاله 15 کاله او کلونه ښځې د خپلو خاوندانو نه ایثار کړي، هلکه سرې نه دي پوره کړې او کاسه یې نه ده پوره کړې او پیټۍ نه ده پوره کړې او پلانه یې نه ده پوره کړې. دا خلک به الله ته څه جواب وایي؟ د دغې ځوان په ذهن کې چې غلط سوچونه تېرېږي هغه چې د خپل ایمان د لاس نه ورکوي. رسول الله فرمایي لا یزني زاني حین یزني وهو مؤمن. یو څوک چې زنا کوي په دې حال کې یو سړی مؤمن نشي پاتې کېدلی. بعضې ظالمان پلاران یې وس او طاقت لري بچي ته یې خپله یې وګټه او دارنګې ځان له پې واده وکړه. نه، کله چې پلار مالدار دی په پلار باندې دا حق دی چې بچي ته به ښځه کوي. د الله د هغې حق دی په تا باندې چې هغې ته به یو صالحه او نیکعمله او دینداره بیبي ګوري. مؤمنانو سعید ابن مصیب لور بدرنګه نه وه، د باچایانو زامن راغلي وو، باچا راغلی د خطبې دپاره، خو لیکن سعید ابن مصیب یې نه ورکوي. یو طالب العلم اوس په مسجد کې ناست دی، غریب او فقیر دی، هغه ورکوي. وایي کله چې ما د زنانه وګتله اجمل النساء، ډېر ښایسته زنانه وه او ډېره مؤدبه زنانه وه. وایي کله چې زه د واده موده مې پوره شوه بعد خپل استاذ ته راتلم، ما ته وایي چېرته ځې؟ وایي ما ورته وایي چې زه ځم درس ته. ما ته وایي چې کښېنه د سعید ابن مصیب ټول علم ما سره دی. داسې یو عالمه دیندار او صالحه نیکعمله زنانه سعید ابن مصیب سار نکاح تړي او ماښام یې د هغې په دروازه کې وردوي د دې دپاره چې د دې طالب العلم او د دې ځوان د عفت او د پاکدامنۍ غم وکړی شي. مؤمنانو کله چې یو سړی په سفر باندې ځي نو ضرور په سفر باندې خپل اهل د ځان سره بوتلل پکار دي. او یو سړی حج ته ځي عمرې ته، اوس نن سبا په دې سفرونو کې حج او عمرې سفر کې اهل بوتلل د ځان سره ډېر لازم او ضروري دي. هر هغه څوک چې عمرې او حج ته لاړ شي او اهل د ځان سره بونه ځي دا به د عمرې خالی را واپس کېږي. ځکه هلته اوس فتنې دي، دارنګې مشکلات دي، د زنانو کثرت دی، د مخ پټول نشته دی، مشکلات پکې ډېر دي. یو سړی چې ځوان یو 15 او 20 ورځې تېروي ختماً دې ته به مشکلات پیدا کېږي. نه په سفر کې خپل اهل د ځان سره بوتلل خو به شروط چې کله امن وي یو سړی پوهېږي چې امن دی، مشکلات نشته دی او شریعت چې کوم د زنانه د وتلو هغه شروط ویلي په هغې شروطو باندې یو زنانه بوتللی شي. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرعه واچوله. دویم
حکمت دا دی چې رسول الله د زنانه ولې د ځان سره بوتللې هغه د خدمت د وجه نه ځکه رسول الله د اوږد سفر د خدمت او ضرورت پیش کیږي د دې لپاره چې دا زنانه خدمت دوی ځکه رسول الله د صحابه سره مشروب دی جهادي سفر دی مشورې دي مشکلات دي د دې لپاره چې دا کم خدمتونه چې دي د رسول الله سلام طعام دی یا خوراک دی یو کم ضروري خدمتونه دي هغه د زنانه سره ته ورسوي درېم حکمت د رسول الله سلام د زنانه بوتللو هغه دا چې للمشوره محمد صلی الله علیه وسلم کله د خپل اهل او بیبي نه مشوره اغستله لکه صلح حدیبیه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر وکړ چې قوم فنهروا فازي او درنګ سرونه اخره وي او درنګ کم هدیم چې راوستي دا حلاله کوي رسول الله سلام درې کړه دا आवाज وکړ لیکن یو صحابي پانه زید وجداو چې پریشانی ډیره وا صحابه ټول خفاو چې موږ د عمرې لپاره راغلي څنګه به ته واپس شو او څنګه د مشرکین ته داسې تنازل وکړو په صلح کې یو سړی چې کله ډیر پریشان یو غږ باوري خو لیکن ته نه پوهیږي دا مطلب نو چې صحابه د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کول رسول الله سلام خپل خیمه د واپس ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا بګناسته رسول الله ورته چې داسې حالت دی صحابه سرونه نه خري قرباني نه علالي رسول الله ام سلمہ ورته چې زدا د یو چل لرخم ته لاړ شه د خیمه نه وځه او هیڅ څه خبره مکوه او خپل هدیه چې دا هغه علاله کا او سر وخره حلاق چې دا راو واړو سر وخره ټول صحابه په شي چې دا خبره یقیني ده به سرونه خري زمونږ پښتنو کې غلطه مشهوره خبره ده چې د خزي سره به مشورې نه کې او کله وی چې د خزي به اوري خو لیکن مشورې به نه مانی دا غلطه خبره ده محمد صلی الله علیه وسلم د خپل بیبي سره مشوره کړې ده او به مشوره اورېدلې ده لیکن یو سړی عقل لري شعور لري باید ده چې دا معلوم کی چې دا مشوره څنګه ده د خیر مشوره ده او د شر مشوره ده رسول الله سلام چې ووت درنګ خپل هغه افعال سره ته ورسول ټول صحابه لګي شو درنګ هدیه علالول او سرونه ذبح کول احادیث کې راځي چې دومره پریشانی او قابو چې یو بل قتل کړي په سر خرولو کې ځکه صحابه ډیر پریشان نو محمد صلی الله علیه وسلم کله بیبي د دې لپاره بوتله چې د یو مشکل راشي او تکلیف راشي یو سړی د هغه نه مشوره وغواړي رسول الله سلام بیبي په سفر کې بوتله عائشہ رضی الله تعالی عنها وای چې اقرع بین نسائه رسول الله سلام دا سينو چې بس کوم زنانه ورته محبوبه هغه روان کی رسول الله سلام په مابین د زنانو کې قرعه واچوله چې غزوه د بنو مصطلق ده کوم زنانه د ځان سره بوزي انزم کال له هجرت باندې دا غزوه شوی و په دې کې عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې قرعه وخښنه دا زماره وخت امام نووي رحم الله او قرطبي رحمهم الله فرمای چې په بعضي حقوق کې یو سړی قرعه اچول شي لکه اوس په داسې حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم قرعه د څه لپاره اچوله علما دوه مقاصد ذکر کوي په دې کې اولنی مقصد هغه دا چې تطيب النفوس لازواجه د دې لپاره چې د خپل بیبینو هغه نفسونه پاک وساتي او چې ته یو زنانه د سر روانه کی چې عاشر زه تر ازه یا بلانګي تر ازه نو د هغه نور زنانو پسړه کې خفګان پیدا کیږي چې رسول الله دا به یو موږ ته څه نه وای پریشانی پیدا کیږي رسول الله سلام قانون دا چې د خلکو مشاعر لحاظ به کو ولیکن نن سبا په دې زمنګ جون کې دا خبره نشته چې د انسان د مشاعر لحاظ وکړي شي اوس موږ ډیره خالیدا کو چې انسان څنګه وټکو څنګه څنګه یو پرځو څنګه د هغه په خلاف باندې ور دیګو د هغه مخالفت وګو چې انسانيت نشته نن سبا دور زمانہ د حیوانیت د سبوعیت د خلق درندگان جوړ شوی دي بس څنګه د الله بندگان چې پازاب ول شي هغه سي پازاب د څه خیال نه کیږي دا مؤمن دی الله روزه عزت ګران دی الله په مؤمن باندې خپه کیږي بس د هغه خپه کول هغه ته ضرر ورکول او نقصان ورکول نو رسول الله سلام قرعه د تطيب النفوس د پاره چې ول چې د پاره د زوجاتو او د بیبینو دا نفسونه پاک وي او څه زړه کې خدشه وي دویم نبی صلی الله علیه وسلم عادل انسانو د عدل او د انصاف د پاره دا کار کوي چې د یو زنانه روانه کی نور زنانه په ذهن کې بدار راځي چې د ظلم او زیاته وش نبی صلی الله علیه وسلم ټول جن زندگی د عدل او د انصاف او د دې وجه محمد صلی الله علیه وسلم فرمای چې شاده پاره دوه بیبي نه وي ولم يعدل بينهما او دغه بیبینو په منځ کې عدل او انصاف ونیږي جاء يوم القيامه د قیامت پر ورځ براشي او دا یو طرف چې دا به وچوي وي او درنګي نه مهيبه وي لکه نن سبا دور او زمانہ کې په خلکو کې ظلمونه زیاته ډیر دي خلک به نه یو ځنانه د ایسه 50 کال تیر کړی وي او چې کله نوې درنګي خزر راولي او بیبي راولي بس هغه نوې راولي او زړه ست شاته ورځي دا ظلم دی باید چې خزه کې وې شریعت ته څلور اجازه درکړي او بشرط العدل بشرط دی باندې چې عدل وکړي انصاف وکړي د ټولو بیبینو په منځ کې عدل او د انصاف نه بکار علي رسول الله سلام
جون زندگی د عدل او د انصاف او ظلمونه پکې نو چې بس یو زنانه هر وخت کې سفر ته بیل حجونه او عمرې ته بیل او دارنګه د هغې حاجتونه پوره کول او کوم چې زړه زنانه ده هغه ارتول او دارنګه هغې ته هېڅ التفات او هېڅ نظر نه کول. ډېر انسانان داسې دي باید چې مؤمن د زنانو په منځ کې عدل او انصاف وکړي. په یو روایت کې راځي چې رسول الله فرمایي چې چا دپاره دوه زنانې په ما الله دا سړی مایل شي یوې زنانه ته د هغې نه د قیامت په ورځ به الله رب العزت دا نمایي او دارنګه یو طرف به یې وچ کړی وي. مؤمنانو په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دی. په دې کې عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې موږ روان شو کله چې غزو شو د غزوې نه بېرته راواپس شو په لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو واچو دمه یې کوله ځکه سفر دی اوږد سفر دی نو لږ لږ دمه به یې کوله د ملګرو سره ځکه بعضې کمزوري خلک به کې وي زنانه به کې وي سفر دی اوږد. نو محمد صلی الله علیه وسلم چې کله هلته پړاو واچو لږ دمه چې وشوه محمد صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو په تګ باندې امیر او مشر له قانون دا دی چې یو ځای نه ځي او پاڅي او کښېني نو ملګري خبرول پکار دی دې لپاره چې خپل سامانونه او حاجتونه ضرورت پوره کړي. وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د سفر په دې کې زه د حاجت دپاره لاړم حاجت مې پوره کوو. د زنانو قانون دا دی چې کله په سفر باندې ځي نو کور کې خپل حاجت او ضرورت پوره کړي ځکه په لاره کې بې مشکل وي او دا نه کېږي. عایشه زها وایي چې زه ښه لرې لاړم او دا د مؤمن قانون دی. مؤمن حیانات هغه چې خپل حاجت پوره کوي هغه د خلکو مخامخ نه پوره کوي هغه د خلکو سره نږدې نه پوره کوي چې د هغې اوازونه واوري د هغې بوی احساس کړي. مؤمن لرې ځي. حدیث د ابو داود د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي مغیره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله وسلم قانون دا و چې اذا ذهب المذهب ابعد کله به چې رسول الله وسلم د حاجت دپاره ته ډېر لرې به ته چې اواز وانه اورېدلی شي. بعضې خلک یې تاسو یې بس یو معمولي ټوټه د ځان نه راتاو کړي په هغه کې ناست دی او اوازونه خېږي دا بېحیایي د مؤمنانو. دارنګې بعضې انسانان خلک ورته ګوري او حاجت پوره کوي. مغیره زموږ حتی یتوارى عن الناس رسول الله وسلم دومره لرې د حاجت دپاره لاړ چې د خلکو نه به پناه شي چې خلک یې نه مؤمن باید حیاناک وي بې حیا نه وي چې د هغې اوازونه او بوی احساسېږي او دارنګې کله د یو بل سره پردې نه خبرې هم کوي دا بې حیا انسان د داسې انسانان د الله خوښ نه وي. باید چې مؤمن کې حیا وي د حیا صفت وي. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې زه ډېر لرې لاړم. وایي کله چې لاړم نو په دې کې ما سره یو امیل چې د اسماء رضی الله تعالی عنها نه مې راغستی و د دې دپاره چې یتزین بها للنبي صلی الله علیه وسلم رسول الله وسلم د بې ځان ښایسته کړم او دا د زنانو باندې واجبي حق دی چې خپل خاوند ته به ځان ښایسته کوي او حتی په دې باندې مولی شي که یو زنانه داسې ګرځي ګډه وډه او خیرنه ده په کور کې او دا انسان نه مړی جوړ کړی نه سترګې سرې کوي او نه شونډې سرې کوي او نه په ځان باندې ګوتې وایي او نه ګاڼې اچوي داسې زنانه وال علما فرمایي دا جایز دی. وجه دا ده چې کله د خپل اهل او بیبي سړي د ښایست ونه کړي او ډول ونه کړي نو بیا به سبا له نورو ښځو پسې ګرځي نه د هغې پسې به ګرځي او روان به وي. نه دې وجې نه په زنانه باندې فرض دی واجب دی چې خپل خاوند ته به تزین او ښایست کوي. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې انی احب زه دا خوښوم چې خپل اهل ته ځان ښایسته کړم لکه څنګه چې ما ته ځان ښایسته کوي ځکه الله قرآن کې دا ذکر کړل چې د زنانو دپاره هم داسې حق دی لکه څنګه چې د سړو دپاره دی بالمعروف طریقې سره. سړی به هم داسې نه کوي چې خیرن میرن دی او بویونه ترې خېږي ګډ وډ سری دی او دارنګې د ځان لحاظ نه ساتي لکه څنګه چې د زنانه نه ته ښایست غواړې ډول غواړې د شریعت مطابق نو دارنګې سړی به هم په ځان باندې ګوتې وایي او دارنګې داسې خیرن به نه ورځي چې بس د خولې نه د سرګوټو بېخېږي او نصارو بېخېږي. داسې مجرمان خلک دي. سعد العتیق رحمه الله فرمایي وایي هغه څوک چې خپله لور سرګټې او نصاري او چرسي ته ورکوي دا ظلم دی او دا د دې حق ضایع کول دي. د هغې سره څنګه یو انسان وخت تېر کړي یو ورځ نه ده دوه ورځې نه ده او درې ورځې نه ده او د خوله نه یې بد بویونه خېږي. د محمد صلی الله علیه وسلم قانون دا چې کله به کور ته ننوته نو په دغه وخت کې به مساک استعمالو. مساک به یوازې د دې لپاره چې د خوله صفایي راشي. نو مؤمن له پکار دی چې د خپل لباس د احسان او د ځان غم وکړي داسې ګډ وډ نه وي. نو څنګه چې د زنانه حق دی په تا باندې تزین دارنګې د زنانه باندې واجب دی او ضروري دی چې خپل اهل او خاوند د ځان ښایسته کړي. حتی علما فرمایي چې ګاڼه به هم اچوي. اوس زموږ ژوند زندګي داسې ده چې د شریعت نه ډېرې زنانه خبر نه وي. زموږ د زنانو ښه جامه کله اچول کېږي کله چې واده ته ځي کله چې بازار ته ځي او کله چې د خپل پردي کره رواني هغه جامه چې په 2000 او 3000 روپۍ کړي دي لپاره چې خاوند د ښایست وکړي هغه د پردي کور دپاره اغوستل کېږي. زنانه به سره زر به پراته وي 1 توله او 2 تولې او دارنګې خاوند به نور هم غواړي خو لیکن یوه ورځ یې خاوند ته وانهچوي د دې دپاره چې د هغې خپل هغه محبت د هغې سره راجلب کړي او د هغې سره ولري. مؤمنانو په کار دی ضروري ده چې زنانه به خاوند د ځان ښایسته کوي او ډولي کوي. وایي ما دا عامل اغوستی وایسته په دې کې دا عامل ما نه لیدلی و چېرته
زه د دې عامل په تلاش کې شوم چې دا ولټوم وجه دا ده چې مال له مؤمنانو مال به نشي ضایع کولی چې الله عزت یو چاته مال ورکړی دی دا مال به نه ضایع کوي. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. رسول الله فرمایي چې ان الله يرضى لكم ثلاث، الله درې کارونه ستاسو دپاره خوښوي، ويكره لكم ثلاث، او درې کارونه د الله عزت بدې شي. اولنی کار چې د الله خوښ دی هغه دا چې د الله بندګي وکړي. دویم دا چې د الله سره شریک مه جوړوئ. دریم دا چې د الله پر رسۍ باندې منګولې راولګوئ. واعتصموا بحبل الله جميعا، ټول په قرآن او سنت باندې راجمع شي. د مذهبونو او تفریقې او د اختلافات پرېږدئ چې ته د پلاني تنظیم او ته د پلاني تنظیم، بس قرآن او حدیث زموږ تنظیم او جماعت او مذهب او دین دی، دغه رانیول پکار دي، په هغې بس تلل پکار دي. او درې کارونه د الله ډېر بدې شي. یو د هغې نه رسول الله فرمایي چې قیل او قال، تا ویلې ما ویلې، تا داسې وکړل او ما داسې وکړل او پلاني داسې وکړل. زموږ ژوند زندګي اوس ټول د تا ویلو ما ویلو نه جوړه ده. دویم د هغې نه هغه کثرت سوال، ډېر سوالونه کول. بس بعضې خلک شپه او ورځ لاسونه اوږده کړي غیر ته او د غیر نه غوښتنه کوي او د غیر نه غواړي. باید چې مؤمن خپله دیړي وکړي، مزدوري وکړي، خپل ځان ذلیله نه کړي. او دا د مؤمن صفت دی. الله عزت دا صفت بدې شي چې یو سړی بل ته لاس نیسي. مؤمن باید بل ته د لاس نیولو نه وي، باید بل مؤمن خپل لاس اوږد کړي او دارنګه د مؤمنانو سره همکاري وکړي. رسول الله فرمایي الید العلیا خیر من الید السفلی، هغه لاس چې اوچت دی معطي دی ورکوونکی دا غوره دی د هغې لاندې لاس نه. نن سبا ژوند زندګي زموږ ټوله په سوال باندې جوړه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک دی چې ما ته ضمانت راکړي سوال به نه کوم، زه به دې انسان ته د جنت ضمانت ورکړم. او دریم د هغې نه رسول الله فرمایي واضاعة المال، مالونه ضایع کول. ډېر خلک په ډمانو پیسې شیندي، په فاسقانو فاجرانو باندې شیندي، بېځایه پیسې لګوي. یو حاجت په 10 روپۍ باندې پوره کېږي، دی په 100 او 200 روپۍ باندې پوره کېږي. باید چې مؤمنانو دا مال د الله مال او د قیامت په ورځ د دې تپوس کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی یو قدم مخکې نشي تللی تر څو پورې 4 خبرو جواب نه ورکړی. یو د هغې نه مال د کوم ځای نه پیدا کړی. علما وایي چې دا دویم سوال ډېر ګران دی د اول نه. یو سړی به تجارت مې کړی و، دیړي مې کړی و، مزدوري مې کړی، په دویم سال کوم ځای کې دی خرچ کړی دا مال. نو مال به نشي ضایع کولی. هر هغه مال چې په ګناهونو باندې لګي دا د مال ضایع دی او د قیامت په ورځ د دې نه تپوس کېږي. هر هغه مال چې په بېځایه ځایونو باندې لګي دا د مال ضایع کول دی او د دې قیامت په ورځ تپوس کېږي. هر هغه مال چې بې ضرورته خلک لګوي دا یې د قیامت په ورځ باندې تپوس کېږي. هر هغه مال چې هغه ضایع کېږي او څه فایده ترې نه وي د دې قیامت په ورځ مسؤل تا نه د قیامت په ورځ تپوس کېږي. لکه ډېر خلک تاسو وګورئ په دې ودونو کې پټاقې الوځي او بل شي نه الوځي، ګور ورته واچوي دغه مال او پیسې چې دی دا ضایع کړي. د دې څه فایده ده ګټه تا ته چې یو سړی دا کار کوي. رسول الله دا الله عزت وایي زما دا صفت ډېر بدې شي چې واضاعة المال، د مالونو ضایع کول. مال په حق کې لګول پکار دي، ولیکن په معصیتونو کې ګناهونو کې الله عزت او د رسول په نافرمانۍ کې مالونه نه لګول پکار. وایي زه د عامل په طلب کې شوم، په دې کې محمد صلی الله علیه وسلم روان شوی او دارنګې خودت چې د ډولۍ به جوړېدله د محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو لپاره هغه صحابه وخته پورته کړی. دلته یو سوال واردېږي چې څنګه یو خودت وخته پورته کېږي او صحابه نه پوهېږي چې دې کې څوک شته دی او که نه شته دی. علما د دې 4 وجې ذکر کوي. اوله وجه خپله عایشه رضی الله تعالی عنها ذکر کوي چې زه حداثة السن والا عمر مې ډېر نه و په دغې وخت کې، او دارنګې کله چې یو زنانه ماشومه وي عمر یې ډېر نه وي نو غوښه او دارنګې وزن یې کم وي، تقریبا 12-13 کاله عمر کې وه عایشه رضی الله تعالی عنها په دغې وخت کې. دویم عایشه رضی الله عنها وایي چې قلت الطعام، موږ به لږ لږ خوراک کوو، خوراکونه ډېر نه وو نو موږ ډېر چاقې شوي نه وو، غوښې هم نه وې اخیستی. او په هغه زمانه کې خوراک چې کله کم وي غوښه نه وي او دا وروسته د نااهله خلکو کار دی چې په هغې کې به سمن چاقوالی دا راښکاره شي او ډېر خوراکونه به کوي او داسې خلک د الله رب العزت خوښ نه وي. باید چې مؤمن به قدر اندازه باندې خوراک وکړي. فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي چې 2 شیونه د انسان زړه سختوي، یو د هغې نه ډېر خوراک او ډېر خوبونه. نن چې موږ ستربېږو چاقېږو وجه دا ده بس خورا او اسکا او دارنګې پرېوځه، عبادت نشته، بندګي نشته، د الله رب العزت سره تعلق او رابطه نشته. درېیمه وجه علما دا ذکر کوي چې حودت 4 کسانو پورته کوو. نو صحابو دا خیال کړی و چې یو به زور کړی بل به زور کړی، نو دې وجې نه پته ونه لګېده. 4م وجه دا وه چې تغییر د صحابو راته، نو داسې نه و چې صحابو دا موازنه کړې وه، وزن کړې وه د مخکې هغه صحابه چې اوچت کړی دی اوس به هغه صحابه نه نور صحابو خدمت ته وردېدل د عایشه رضی الله تعالی عنها ته. 5م وجه علما ذکر کوي چې دا د صحابو صفت د غفلت د فاحشې نه هغه دا دی پکې. صحابه ډېر پاک خلک
او دغه د تفتیش او تلاش او وزنونه نه کول. بعضې سړی چې زنانه رواني د سر نه تر اوږو پورې مطالعه کوي ګوري چې څوک پکې شته او که نشته. صحابو پرده اوچتول هم نه چې ګورو چې څوک پکې شته دی او که نشته دی، یا خبر هم نه کوي چې سلام علیکم ته موجود یې او که موجود نه. دا د عفیفو نفسونو پاکو نفسونو عادت وي چې هغه د زنانو سره ډېرې خبرې نه کوي، د هغې وجودونه نه ګوري، د هغې طول او وزن نه ګوري، بلکې هغه د الله سره تعلق کې او نور فاحش او بېحیات تعلقات نه ساتي. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دا ټول روان شوي او تللي وایي زه چې رالم رسول الله نه و. وایي ما ویل چې کېدای شي رسول الله وسلم تفتیش تلاش وکړي ما پسې څوک راولګي. زه چې څنګه رالم په دغه ځای کې وده شوم. دا دلیل دی چې عائشه زهره په شدت الامن کې وه. او دوهم علما وایي انشاءالله خوب ذکر راوسته چې دا مدد د عائشه رضی الله تعالی عنها سره، ځکه چې 1 غنټه او 2 غنټې او 4 غنټې یو سړی ناست وي او خوب هم ور نشي، نو سړی مختلف سوچونه او فکرونه کوي. نو سمدستي زه په دغه وخت کې وده شوم. د دې نه وروسته بیا څه حالات او واقعات پیښ شوه، د هغې فواید او خیرونه چې انشاءالله راتلونکي جمعه کې به بیان کوو. مقصود دا دی چې لا تحزن، مه خفه کېږه که څوک په تا باندې تهمت لګوي، که څوک تا بد ګڼي، که څوک تا پسې خبرې کوي. د خبرو نه هېڅ خلاص نه دی. د محمد صلی الله علیه وسلم په پاک عزت باندې خلکو منافقانو داغ لګولی. که یو څوک نن تا ته جاسوس وایي مه خفه کېږه، که یو څوک نن تا ته زاني وایي او تا کې د عمل نه وي مه خفه کېږه، که نن تا ته یو څوک غل وایي خاین وایي درګې نورې خبرې در پسې کوي او قسم قسم خبرې در پسې کوي. نن سبا په خلکو کې قسم قسم خبرې دي چې بعضې خبرې داسې وي چې د شیطان هم ورته فکر نه وي خو د دې ظالم ورته فکر وي. په دې خبرو باندې مه خفه کېږه. خلک به ډېر څه وایي او دا ستا دپاره د خیر سبب دی، ستا د نیکي نه اوچتېدلو او د ګناهونو د مغفرت او سبب دی. د عائشه زهره په دې واقعه کې ډېر خیرونه او فایدې دي چې انشاءالله راتلونکي جمعو کې به بیان کوو. الله رب العزت دې زموږ حفاظت او ساتنه وکړي. الله رب العزت موږ د مؤمنانو او مؤمناتو په عزتونو کې مه واقع کړي. الله زموږ د ژبو او سترګو او د غوږونو حفاظت او ساتنه وکړي. الله د هر قسم شرونو مکرونو فریبونو نه وساتي. الله عزت کوم شرونه چې تا ته معلوم دي الله زموږ حفاظت او ساتنه دی وکړي. الله ظاهري او باطني شرونه نه وساتي. الله د حاکمانو او محکومینو شرونه نه وساتي. الله د خپل فرادو شرونه نه وساتي. الله د مشرانو او کشرانو شرونه نه وساتي. الله من کمزوري ضعفای الله زموږ د ایمان او د دین حفاظت او ساتنه وکړي. الله موږ ته استقامت راکړي. الله د هر قسم فتنو ګناهونو معصیتونو نه وساتي. الله زموږ زړه ستاسو د محبت او د مینې نه ډک کړي. الله د کفر او فسوق او د نافرمانۍ او نفرت پکې پیدا کړي. الله زموږ قوتونه او استعدادونه ستا په اطاعت او تابعداري کې استعمال کړي. الله کوم قوتونه او طاقتونه چې راکړي الله ستا په اطاعت کې استعمال کړي. الله موږ ته ستا د نافرمانۍ او ستا د خلاف وس او توفیق مه راکړي. الله عزت انسانانو ته مه محتاج. الله زموږ حاجتونه ټول د خپلو خزانو نه پوره کړي. الله عزت د ناز مجلس کې ډېر مؤمنان دي حاجتونه ضرورت به ځان سره راوړي. الله عزت د هغه حاجتونو او د زړه ارمانونو شریعونه ته خبرې الله هغه حاجتونه او ضرورت ټول پوره کړي. الله څو غریبان دي حلال پاک مال ورکړي. الله څوک نکاحونه نه لري صالحان کامل بیبیان ورکړي. الله څوک بچی نه لري صالحان کامل بچی ورکړي. الله څوک بیماران دي شفای عاجله ورکړي. الله د جن په نور مشکلات او غمونو او پریشانانو کې راګیر دي الله د هغه غمونو او پریشانانو نه وباسي. الله موږ ته زموږ والدینو ته مغفرت ورکړي. الله عزت وفات شوی دي جنت الفردوس ته داخل کړي. الله زموږ په دې ملک کې امن او سوکالي راولي. الله د ملک او وطن نور د کفري انقلاباتو نه وساتي. الله د فلسطین د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. الله يهود ډېر تعدا او ظلم او شد بربریت شروع کړي. الله من کمزوري ضعفای الله د هغه مؤمنانو ناصر او مددگار شي. الله روزته هیڅ پرې نه خستل. الله روزته عزتونه جمعتونه ماشومان سپینګيري علما قارئان یا الله روزته هر څه لوټ لوي وجل. الله روزته په دغه ظالمانو باندې خپل عذابونه راولي. الله د عادیانو سمودینو په شان تباہ کی. الله زمنګ د دې وطن مهاجر او مؤمنان په ډیر سختو کې دي تکالیف کې دي ظالمان زوري دغه عزتونه او مالونه علي. الله عزت دغه خلکو سره خپل حساب وکي. الله رب العزت دغه خلکو سره محاسبه وکي. الله خپل عذابونه په نازل کړي. الله چیرته چې مؤمنان دي مسلمانان دي الله دغه حفاظت او ساتنه وکي. الله زمنګ د ملک او وطن کې پراخین راولي خوشاله راولي. الله زمنګ د وطن او ملک نور د کفرین انقلاباتو نه وساتي. الله رب العزت زمنګ هر قسم حفاظت او ساتنه وکي. الله عزت د مشکلاتو نه مو ساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر